محمد مشعل شهیر د میدان وردګ ولایت د کار او ټولنیزو چارو د سرپرست رئیس په توګه وټاکل شو. نوموړی د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د ځانګړي فرمان له مخې د میدان وردګ ولایت ته مقام د مرستیال انجینر محمد جواد مرادي لخوا رسما د یاد ریاست کارکونکو ته وروپېژندل شو. په دنده یې پیل وکړ. حسب لزومدید رهبری وزارت جناب رئیس مشعل شهیر با تجربه و دانشی که داره از سابق کاری خوبی برخوردار است. در جمع شما حضور پیدا کرده امروز معرفی میشه، مراسم معرفیش است. ما این یک وظیفه نمیدونیم برایشان، این یک مسئولیت سنگین خطیر میبینیم. انشالله از خداوند توفیق میخوایم که در این مسئولیت انشالله گام های استوار و استوارتری را بردارن. محمد مشعل شهیر فرزند محمد انور رئیس کار امور اجتماعی ولایت غزنی از تاریخ صدور نامه هازا طور خدمتی به صفت سرپرست ریاست کار امور اجتماعی ولایت میدان وردک توظیف می باشد. متاسفانه به اثر جنگ و خیلی از عوامل دیگه تعدادی از اطفال به سرپرست و یتیم هستند که یکی از اولویت‌های کاری ما هم حمایت و همکاری اطفال یتیم و بی سرپرست است که ما تلاش خود کردیم با وجه احسنش در توانی با سایر نهادهای همکار اینا را همکاری و مورد حمایت قرار بدیم. دومین مشکلی که متاسفانه دامنگیر مردم افغانستان و همچنان میدان وردک است بحث فقر و بیکاری است. ما تلاش خود کردیم در توانی با مقام محترم ولایت، وزارت و سایر نهادهای ملی و بین المللی حداقل زمینه‌های اشتغال ایجاد بکنیم. د میدان وردګ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست له څو میاشتو راپدې خوا د رئیس په نشتون کې خپلې چارې سرته رسولې چې اوس مهال محمد مشعل شهیر هلته د نوي رئیس په توګه دنده پیل کړه. ولسونه له نوموړي غواړي چې د دې ولایت بېروزګاره او نالوستو ځوانانو ته د حرفوي کارونو د زده کړو زمینه برابره کړي.